د بله هیبت الله تازه پیغام طالبانو ته دا چې د پخوانیو پوځیانو په اړه یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان دولتي خبري اژانس باختر وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخوندزاده په کندهار کې له ځایي چارواکو سره خبرو کې بیا ټینګار کړی چې طالبان د ټولبښنې فرمان ته درناوی وکړي او د مخکینی حکومت کارکوونکي دې نه کړوي. دا خبره داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو وسلوالو لخوا د پخوانیو حکومتي او په تیره امنیتي کسانو د کړونې او ان وژنو ریپورټونه ورکول شوي دي. دا ښایي په یو ډول د طالبانو لیکو کې د مشرتابه د فرمان او امر د نه منلو خبره وي چې د ټولبښنې له اعلان وروسته هم د پخواني پوځ ډیر کسان کړول شوي دي. د اندېښنې په بیا طالب مشران ټینګار ته ولاړ کړي چې خپلو وسلوالو ته ووایي چې خلک مه کړوئ. د باختر خبري اژانس وایي د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده کندهار کې له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي زما د بښنې د فرمان درناوی وکړئ. د تیر نظام کارکوونکي ته د تیرو جرمونو سزا مه ورکوئ. د هغه له وینا نه نقل شوی چې خلک مه وهئ، ظلم مه کوئ او د ظلم پایله ناوړوي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله اخوندزاده داسې مهال طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند ټینګار کړی چې وړمه ورځ د کورنیو چارو چارسمبالي وزیر مولوي سراج الدین حقاني هم د سرخیپله له زندانه د لیدنې پر مهال ورته څرګندونې وکړې. په دې وروستیو کې د سیمه ییزو طالبانو له لوري د پخواني پوځ له سرتیرو او افسرانو سره د ناسم چلند ریپورټونه ورکول شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.